کډوالي چې یوه نړیواله ستونزه ده او د زیات شمېر هیوادونو وګړي له دغې برخې سره لاس او ګریوان دي، خو په نړیواله کچه له افغان کډوالو سره بیا د کډوالۍ په برخه کې توپیري چلند ترسره کیږي. له دې سره هممهاله بیا د ناروې د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي چې افغانستان له ژور بشري، اقتصادي او اقلیمي بحران سره مخ دی او د ناټو غړو هیوادونو د افغانانو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړي دي. د دې شورا مشر ویلي چې د بشري مرستو کمښت د دې لامل شوی چې مرستندویه ادارې اړمنو افغان کورنیو ته د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو مرستې کمې کړي. د 2023 کال له وروستیو راهیسې تر اوسه له 6 میلیونو ډیر افغانان له ګاونډي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي او تر 83 سلنې پورې راستنېدونکي بیکاره دي. د روان کال لپاره تر اوسه د افغانستان د بشري مرستو د اړتیا یوازې 26 سلنه بودیجه برابره شوې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې مرستې او پراختیایي پانګونې زیاتې کړي. د چارو شنونکي بیا وایي چې پاکستان او ایران په ښکاره او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف د افغان کډوالو حقوق تر پښو لاندې کړي او په دغه برخه کې د نړیوالو سازمانونو پر مسؤلیتونو او مکلفیتونو هم ټینګار لري. داسې ده چې وګورئ ایران د موږ په خوا کې یو اسلامي هیواد ده، پاکستان هم یو اسلامي هیواد ده، دغه ګاونډیان دي د موږ. اما تاسې وګورئ چې دوی د ټولو بشري حقونو نه، د ټولو هغه نړیوالو اصولو نه په خلاف سره د منګه د کډوالو سره هغه چلن کوي چې په زور په جبر باندې د دوی ټول شتمنۍ، د دوی ټول هغه حق او حقوق هغلته ترېنه اخلي او په تدریجي شکل باندې دې خواته نه راړي، بلکې په ډله ییزه شکل باندې ورځ تر بلې موږ او تاسې ګورو چې یعنې په دغه تیرو 2 کالو راهیسې نه تر اوسه پورې تقریبا د 3 میلیونو نه پورته افغان کډوال افغانستان ته راغلي دي. د دې ترڅنګ بیا د بشري حقونو هانا سازمان په ایران کې د افغان ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه د غیر مجازو افغان اتباعو د تنظیم او ایستلو طرحې د دوام له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې طرحې پراخ پلي کېدل ښایي افغان ماشومان له خپلو کورنیو د بېلېدو، له زده کړو د پاتې کېدو، د هویت له نشتوالي او له ایران څخه د ایستلو له خطر سره مخ کړي. د احتمالي خطرونو له انفرادي ارزونې پرته د افغان ښځو او نجونو بیرته ستنول ښایي هغوی د خپلو اساسي حقونو د جدي سرغړونو له خطر سره مخ کړي. د چارو شنونکي بیا نیوکه لري چې تهران او اسلام آباد باید په ټوله معنا د کډوالو حقوق او په ځانګړي ډول د بشر حقوقو ته درناوی ولري چې په خبره دواړو هیوادونو د افغان کډوالو په جبري ایستنه کې هیڅ ډول حقوق نه دي مراعات کړي. دوی بشري حقوق باید په پام کې ولري او د دغو کډوالو سره باید هر رقم هر هغه مرسته باید وشي. د ایران نه چې راځي یا د پاکستان نه، دوی داسې شاید ډېر کم همکاري ورسره وکړي، ولې دا ټول د اسلامي امارات یا د افغانستان د خلکو د امارات په غاړه ده. امارات هم خپل کوششونه کوي، په ډېر مشکلات او ژمه را روانه ده. په دې کې باید د انساني او اسلامي حقوق په ټول نړۍ او اسلامي کانفرنس باندې لري، په نړیوالو باندې لري، په WFP باندې لري، چې د افغانستان مظلومو مهاجرو او کډوالو سره انساني او اسلامي کومکونه وکړي. اسلامي هیوادونه اسلامي کومکونه او بشري کومکونه د نورو هیوادو لخوا باید ورسره وشي. د یادونې وړ ده چې د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون دارالانشا راپور ورکړی چې په تېرو 40 ساعتونو کې له بېلابېلو لارو هیواد ته 298 افغان کډوالې کورنۍ چې 1515 تنه کېږي راستنې او ثبت شوي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د 1488 غړو په ګډون 323 کورنۍ له تورخم، سپین بولدک او کابل څخه بېلابېلو ولایتونو ته لیږدول شوي او د ترانسپورټ په برخه کې ورته شاوخوا 1.9 میلیونه افغانۍ کرایه ورکړل شوې ده.